ليلة القدر خير من ألف شهر. دا الله رب العالمين ډېر حمد دی او دا الله ډېر شکر دی په دومره مقدار باندې چې زمونږه ژبې عاجزې دي د هغې د تذکرې نه او زمون قلمونه عاجز دي د هغو د لیکنو نه او زمونږه ذهنونه عاجز دي د هغې د سوچ او تصور نه. د الله د ډېر لوی احسانونو نه هغه یو احسان د ایمان دی. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. شکر دی ورونو چې الله مؤمنان پیدا کړي. مشرکان نیو اوس به چېرته کوم درګاهونو کې پراته وي، هندوان نیو چېرته د غواګانو بندګي به هم کولې، مجوس نیو چېرته نور ته به هم او اور ته به هم سجدې کولې، او ښه دی چې نصارا نیو اوس به مواز کولې چې عیسی ابن مریم دا زموږ اله دی. ښه دی یهود نیو اوس به موازونه کولې چې عزیر زموږ اله دی. الحمد لله على نعمة الإيمان وشکر له. الله دې راضي شي، موږ د رب العالمین نه ډېر زیات خوشحاله یو. ای زموږ الله ته موږ یینې، ستا په ذات دې زموږ قسم وي که ما ته داسې الفاظ یاد وی چې په هغې ستا زه جامع صفت وکړم نو والله چې په چغو چغو به مې ویلي وي. خو دونه به ویو چې الحمد لله على كل حال وشکر له. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد ما خلق من الرمل والأحجار والحجارة والسماوات العلا ومن الأرضين. الله دې راضي شي ورونو. د الله ډېر احسانونه دا موږ او تاسې باندې دي، خو موږ او تاسې دې خبرو ته لږ سوچ نه دی کړی. بس دی نور تیره زندګي چې څونه تیره شوه، راځئ چې مستقبل ژوند کې موږ سوچ وکړو چې زمونږ الله به موږ څنګه خوشحاله کړو، موږ به دې الله له دې اخرت ته څنګه په رڼو سترګو باندې ورشو. هغه صحابه دي چې د هغې نوم یادېږي نو د انسان زړه پرې درزېږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، زنکدن کې جاړي. څوک ورته وایي ابو هریره ولې جاړې؟ خو ته محمد رسول الله طالب ډېر حدیث ته یاد دي. سیدنا ابو هریره وایي دنیا پسې نه جاړم، یو خبره مې جوړی چې بعد السفر وقلة الزاد. ډېر اوږد سفر مې مخې ته را روان دی، توخه راسه ډېره کمه ده. ابو هریره څوک دی؟ د الله د نبی طالب دی، په اوله کې ګېډه باندې علم یاد کړی دی. 5300 څه د فاصح حدیث ته نقل دي چې دونه چاته مې یاد نه دي. خیبر کې مسلمان دی، د دوس قبیلې نه راغلی دی، او د ابو هریره ایمان د نور په شان ښکاره دی. زما ورونو ابو هریره جاړي، ډېر اوږد سفر مې مخې ته پروت دی. ابو دردا دی رضی الله تعالی عنه. کله چې د ابو دردا زنکدن شروع شو، ابو دردا جاړلې. چا ورته ویلې ابو دردا ولې جاړې؟ وایي ما ابکي علی دنیاکم. وردم سوچ را نشي چې ابو دردا یا ښځې پسې جاړي، یا بچي پسې جاړي، یا کور او پټي پسې جاړي. والله چې دنیا پسې نه جاړم. ګوره ابو دردا 3 شی نه جوړوي. یو دا دی د جمعې دا اوږدې شپې به وي، خلک به الله ته په سجده پراته وي، الله ته به جاړي. ما به هم دا عبادت کوه. ابو دردا وایي نن زه مړ کېږم، خوله کې به مې خاوري، بدن به مې چینجو خوړلی. ځان ته وایي ابو دردا من ذا یصلي عنک، په دې شپو کې به ستا په ځای څوک لمونځ وکړي. بیا ابو دردا وایي د وړي دا اوږدې روجې به راشي، دا ګرمۍ کې
خلک به روجې نیسي. ابو دردا وایي زه به دې پسې جاړم چې ای ابو دردا ستا په ځای به روجې څوک ونیسي. او درېیمه ومجالسة قوم صالحین، داسې نیکان ورونه مؤمنان لکه نن چې تاسې راجمع شوي وئ دا به راجمعي، د الله عبادت به کوي، د الله دین به کوي. لیکن ابو دردا وایي زه به کښېنېم. نن تاسې په رب یقین وکئ. موږ یو څو خبرې ډېر دردوي. کله چې داسې حالات راشي یو خدای دا مرګري جدا کیږي، دا زمونږ د باغ ګلونه دي. یو باغوان چې باغ کرلی یو د دې نه باغ تش شي ضرور تاسې ووایئ زړه به دردېږي که نه به دردېږي. ډېر دردېږي، ډېر زیات. د هغه چا ته پته لګي چې هغې دا حالت لیدلی. خو زه د رب العالمین نه سوال کوو چې کوم ورونه کومې خویندې دلته موږ سې وخت تېر کړه، الله علمونو کې له برکت واچوي. الله د ټول امت د هدایت ذریعې وګرځي. الله د دوی چې څونه علم دی الله ته پکې زمونږ پوره حصه وکړي. او زمونږ مرګ دا نه دی ورونو چې کنې موږ به دغه شو د مړه به شو خفه به یو. زمونږ مرګ به هله مرګي چې کله زمونږ د ورونه د الله د دین دعوت دغه کي ده ختم کي. الحمدلله دا بوزغله دا باغ چې موږ وکړو او زمونږ نه مخکې چې دا چا کرلی دی نو انشاءالله دا داسې باغ دی چې دا میوه نه ختموي. الله دې زمونږ دا ملګري د مصیبتونو او د حوادثو نه وساتي. او الله سبحانه وتعالی دې خپلو علاقو ته په خیر ورسوي چې د الله د دین خدمت وکړي. ورونو الله نه دا سوال کوئ الله موږ دین کې مستعمل کړي، الله موږ د دین نه اخوا دېخوا کښېنه. دویم ورونو ډېره د خفګان خبره هغه دا ده چې زموږ په زړه کله راواوړي دا تملق نه کوو. والله د الله په ذات قسم دی چې زموږ داسې ملګري وو چې هغه زموږ د دې کارونو مشران وو. موږ څه دې ځایونو کې به ناست وو، نن هغه موږ نه خاورو لتلي دي. دا مجالس چې راوړي والله زموږ زړه ورځ په ورځ درزېږي. کېدای شي ورونو کاله دا ورځې راغلي موږ خاورو خوړلي وو، مرګی را مخکې شوی. لکه مرګ چې دی که نه د دین دپاره هغه مشهوره قصه ده. وایي باز بانګي ته وویلې چې ته ډېر ناشکرې مالک دانې در اچوي او چې بیا دې رانیسي بیا ته منډې وې. نو هغه ورته وایي بازه ته ډېر سخت ساده ما ته چې یوه دانه را اچوي زه وایم چې دې کې راته چېرته سیخ اچلی دی او ما پې نیسي او ما پې لالوي. ورونو هره ورځ هره شپه هر وخت چې حق دین وې والله که دا زموږ سوچي چې سبا پورې به ژوندی پاتې شي. الحمدلله په دې موږ فخر کوو که موږ په دې دین کې مړه شو موږ څوک شهیدان کي په دې دین باندې موږ دې باندې خوشحاله یو. فلله الحمد والمنه. اذا كانت الاجساد للموت خلقت فموت سبيل الله بالمرء اجمل. او دې خبرو ته به سوچ نه کوو چې موږ لاړ شو دعوتونه کوو. که دې ته موږ سوچ وکړو نه به موږ دې تراوو کې ودرېږو، نه به د قرآن درس وکړو، نه به دعوتونو له لاړ شو. ځکه دا خبرې چې یاره نن مرګ دی او سبا دی او پلانې دی وژني او پلانې داسې کوي دې قصو سوچ به نه کوو. کومه ګولۍ کوم کارتوس چې الله موږ او تاسې له لیکلی دی دا په بل ځای نه لیکي او کومه چې موږ له نه دی لیکلی نو هغه په موږ نه لیکي. نو الحمدلله ایمان کې ژوند، ایمان کې شپې، ایمان کې ورځې تېرول دا زموږ سعادت دی، زموږ نیکبختي ده. الحمدلله دا سکهاله چې څونه ملګرو قرآن واورېدو دلته یې واورېدو چا په نیټ اورېدلی دی بل ځای کې بل ځای کې. انشاءالله چې دې کې الله رب العالمین یو پکې صحیح داعي وګرځوي. زما په الله یقین دی زموږ ډېر غیرتي الله دی. انشاءالله دا به زموږ د نجات او د خلاصي ذریعه وګرځوي. زما ورونو
کم ځای کې چې وي د دنیا په کم ګوټ کې چې وي د الله دین بیانوي د ملامتۍ د ملامتګرو نه بنئیږي. ابو هريره رضی الله عنه سفر باندې روان دی. سفر کم طرف ته دی؟ د آخرت سفر دی. یریګم دی باندې توخه نشته دی، سفر ډېر اوږد دی. عیسی علیه السلام ویلو وای دا دنیا چې دا د آخرت یو پل دی، بس دې پل ته زموږ ګاډي ورختلي دي، ټول پکې روان یو، نو پته نه لګي چې چا ګاډی به ترې مخکې کوزېږي. زموږ او ستاسې به د یو بل سره انشاءالله دا عهد دا به وعده وي چې که څوک ژوندي یو هغه به مړو ته دعاګانې کوو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. او انشاءالله مؤمنان یو د بل خیرخواهان دي او دا دینی مرکزونه دي، د الله د دین د عبادتونو ځایونه دي او دا د ایمان د جوړېدو انجنان دي. یو ځای کې انجن جوړېږي. الحمدلله دې جوماتونو کې په دې مدارسو کې ایمان جوړېږي. الحمدلله زموږ دا عمل چې دا قرآن ویلی شو، دې ته کېناسته ملګري، دې باندې ملګرو مالونه ولګول، هغې وینا ته هېڅ ضرورت نشته. هغه رب السماوات والارض چې دی هغه ییني، رب الکعبې ییني. الله ته هغوی له کم مؤمنان چې هغو علم پسې راغلي دي، مؤمنات دي، الله داسې علم وله ورکړي رب العالمین. لکه امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام ابن تیمیه، امام مسلم، امام ترمیزی، امام ابو داود سجستانی، او د دې نه د مولا الله بهترین علوم ورکړي. او کوم درسونه چې موږ وکړو د قاري صاحب دا قرآن ویو، بس موږ به الله نه دا سوال کوو چې الله ته قبول کړي، الله ته قبول کړي. که الله یې قبول نه کړي والله د تاوانینو بچیان موږ یو. که سړی ټوله روژه کې د سهار نه هغه مازدیګر پورې لګوي، دا بیا ګوري، نو چې رب العالمین یې قبول نه کړي. هغه عمر رضی الله تعالی عنه خبر را یاد شو، کله چې عمر رضی الله عنه دا بلولو ظالم وو، کلمې ترې راویستې، په یې ورکړه، هغه په دې کلمو شلېدلو کې بار ووتل. حفصه رضی الله عنها ده، عبدالله ابن عمر دی، دا عبدالله ابن عمر او حفصه غېږ کې داسې نیولی دی. ورته ویې بچو لږ مې دې خاورو ته کوز کوي، دا مخ راته په دې خاورو کې دی. عمر رضی الله عنه دا خپل ننګي مبارک په خاورو کې دی، بیا جاړي را پاڅېږي. او بیا عمر وایي ویل لعمر ویل لأم عمر ان لم یغفر الله لعمر. ای عمر تم تبای، ستا مورم تبا ده او پلار دې تبا دی عمره، که الله دې ونه بخي. زه مې الله دې زموږ د عمل قبول کړي. یا الله که قبول نه شي موږ خو ډېر تاوانین یو، خو زمونږ الله موږ ته ویلي دي چې زه ظالم نیم، د چا اجر مزدوري نه بربادوم. انشاءالله زمونږ په الله باندې سل په سلو کې دا یقین دی چې الله د مؤمنانو اجر نه بربادوي. الله دا زمونږ د عمل قبول کړي. یا الله دا قیام اللیل قبول کړي. یا اله العالمین دا دعوتونه قبول کړي. الله تینی رب العالمین زړه نه ښکاره کېږي الله، خو تا ته خو ښکاره کېږي الله. تعلیم بذات الصدور، الله والله ستا په ذات دی الله زمون قسمي چې زما د زړه الله تا ته پته ده چې هر ستا د پاره دی او که د دنیا څه ریا ده. الله زمون زړونو باندې موږ له فیصله وکړي رب العالمین. الله موږ به د دعا په چل نه پوهېږو، د عبادت په چل به نه پوهېږو. الله د قرآن هم ویلی دی، د قاري صاحب به ویلی، موږ به ویلی، الله موږ نه به خطایم شوي. رب العالمین من عوادون بالذنب و گناهونه را نکېږي او ته عواد بالمغفره. یا الله داسې مو بخې، یا الله داسې بخښنه راته وکړې لا تغادر ذنبا چې یو ګناه زموږ عملنامه کې پاتې نه شي. الله ستا د پیغمبر د اکثرو صحابو دا وینا ده چې ویشتمه باندې کېدی شي لیلة القدر، والله که نه ني نو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اخر کې کوم طالبان ورونه چې هغه موږ سره دلته وو، کومې طالبات خویندې چې وي د لرې لرې ځایونه راغلي دي، کراچۍ دي، دیر دي، د سوات دي، باجوړ دي،
مومندو دي، افغانستان دي، د کوهاټ د دې علاقو د لري لرو ځایونو ملګري دي. نو موږ دوی ته یو خبره کوو، تاسې زموږ میلمانه وئ. مسله ډېره ګڼه وي، داسې ګڼه چې جوړه شي 200-300 کسان وي، 400، نو د چا صحیح خدمت نه کېږي. کېدای شي تاسې زموږ میلمانه وئ، موږ بس تاسې خدمت نه یې کړی. کېدای شي موږ یو ملګري ته تیزه خبره کړي او د دې صرف د تربیت دپاره، نو تاسې به د الله دپاره موږ وبښئ، موږ ته به دعاګانې کوئ، موږ به تاسې ته دعاګانې کوو. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي، الله دې زموږ خاتمې په ایمان کې، الله دې زموږ قبرونه د نور نه ډکي، الله دې زموږ مړي وبښي، الله دې زموږ قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي. الله که د چا بچي نه وي، الله غېږې د بچو نه ډکي کړي رب العالمین. یا الله که د چا بچي نه اخلئ، الله ته کې اهلیت پیدا کړي. یا الله زموږ اولاد صالحه کړي، یا الله زموږ اولاد صالحه کړي، یا الله زموږ بچي صالحان کړي. الله د دین دعات او دعوت کوونکي ته جوړ کړي رب العالمین. الله چا باندې قرضونه وي، الله قرضونه اخلاص کړي، ستا بندګۍ ته روزګار کړي. ای اله العالمین، شیطان به کومو ملګرو باندې ګناهونه کړي، الله څوک چې د چا کور له ورشي او چې مړي دي کړي هم بخي، الله ستا کور ته راغلي ته مو بخي. یا الله، یا الله دعا باندې به نه پوهېږو، الله په عجز به نه پوهېږو، خو مالي سوا قرعي لبابک حیلة، الله بل د جړا ځای هم نشته، ستا در دی. فلئن رددت فأي باب اقرع، الله که ته م واپس کړې د چا در ته به ودرېږو. اله العالمین زموږ د قبر ژوند ښایسته کړي، الله محشر ژوند هم ښایسته کړي، سپین مخونه هم راپاڅې. یا الله عملنامې په ښي لاس راکړي، الله د حوض کوثر اوبه د محمد رسول الله د لاس نه نصیب کړي. ای زموږ الله، ای زموږ الله، د چا څه مشکلات یې الله ته یو حل کړي. یا الله د عرش د سوري لاندې هم ځای کړي، الله تعالی د میزان هم درنې کړي، الله آسان حساب را باندې وکړي، الله په صراط باندې په اعلی طریقه پورې بس. رب العالمین د جنت دروازې راته کلاو کړي، الله ستا د قهر او ستا د غضب او رب العالمین ستا د مصیبتونو نه وساتي. الله سبحانه وتعالی د چا چې بیمارانی، که موري، که پلاري، که بچي، که خپلواني، الله شفای عاجله ورکړي، ستا بندګۍ له جوړ کړي. انشاءالله ورونو سبا به د خیر د قرآن کریم تفسیر ختمي، 8 بجې به انشاءالله شروع کېږي. کوشش کوو داسې 10 نیمو پورې ختم شي، ملګرو له سندونه هم ورکوو، دعا به کېږي انشاءالله. ټول حاضري وکړئ، الله سبحانه وتعالی د زموږ نه راضي شي. وصلی الله وسلم علی عبده ونبیه محمد.